بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواری سپیکس، ورسره په فیسبوک کې زموږ پاڼه ده چې نوې پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل، پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه، او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. راځو نن غواړو تاسو سره د کرکټ یو څو موضوعات دي د هغې په اړه سره خبرې وکړو. لومړی د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ په اړه سره خبرې کوم. بیا آی پی ایل کې ډېر هغه پلیران خپل هر یو ټیم خپل یو څه پلیران وساتل، او هغې نه وروسته به راشد خان صاحب په اړه هم در سره خپل نظر شریک کړو. راځو شروعات پاکستان او بنگلاديش نه کوو. څنګه چې موږ ویلي وو چې پاکستان به دا ټیسټ میچ ګټي، پریډکشن مو کړی وو، هماغسې وسو. پاکستان لوبه وګټله، دومره مشکل ورته خلق نسو ځکه بنگلاديش ته معلومات دی پاکستان د سپین بالینګ ښه پلیران دي، دغسې سپین وکټه یې جوړه نه کړه لکه نورو ته چې جوړوله چې بیخي ټرنینګ وکټه وه، ځکه بنگلاديش خپل آوټ کېدو خطره هم زیاته وه. نو ګیم پنځم ورځې ته راغی د پاکستان. عابد علي پکې اول میچ کې اول اننګز کې سینچري وواله، او دویم اننګز کې 91 باندې آوټ شو. عبدالله شفیق یو بل نوی ټیلنټ دی ورسره، هغه هم ښه لوبه وکړه. نو پاکستان اوورال پرفارمنس یو ښه بالینګ کې شاهین افریدي، حسن علي، هغه ساجد شاه دی که ساجد خان دی، هغه د پېښور ماته ښکاري، نو هغه هم وکټې واخیستي. مطلب پاکستان دپاره دا د ورلډ ټیسټ چیمپینشپ پوینټونه دي په دې کې، او دا چیمپینشپ فاینل ته چې وځي هغه دې پورې نه چې تا د څومره لوبې کړي، هغه پرسنټیج باندې وځي چې تا څومره پرسنټه ګټلي دي. نو دې دپاره پاکستان ته پوینټونه په لاس ورغله، او دا ورسره په یو حساب باندې ښه کار وسو. د پاکستان د ټیم مینوالو ته دې ډېر مبارک وي. اوس راځو دغه آی پی ایل په اړه. د آی پی ایل ټیمونو خپل پلیران، هر یو ټیم یو کور پلیران ځان سره ساتي، سیټ اپ جوړوي، ځکه تا سره باید داسې پلیران چې هغه ستا هغه ټیم بیلنس برابر کړي. مطلب 3-4 کسان داسې چې هغه تیار سره خپلو کې جلي، بیا نور ځان سره جل کړي. اوس لکه چنای سوپر کنګ ځان سره راویندرا جادیجا، مهیندرا سنگھ دونی، موین علي او رتوراج ګیکورډ، دا 4 کسان وساتل. ممبئی انډینز روهت شرما وساته، ورسره سوریا کمار یادو، جسپریت بمرا اینڈ کیران پولارډ. دغه راجستان رویل خپل کیپټن سنجو سیمسن، جاش بټلر او جیسوال کې خود ځان سره. سن رایزر حیدرآباد فقط کین ویلیمسن وساته. دغه کلکتا نایټ رایډر اندرې رسل، ناراین ورون چکرورتی، دا خلک دغه کړه وساتل. او کینګز 11 پنجاب مینک اگروال او ارشدیپ سنگھ دا دغه کړه. کلکتا نایټ رایډر وینکټ شایر هم ځان سره کېښوده. بل داسې کوم ډیلی ریشب پنت، اکثر پاټیل او پریتوی شاه اینڈ نور کې یو ورسیز دا ځان سره دغه کړه. مطلب چې هر یو ټیم غوښته چې یو څه پلیران ځان سره وساتي. هغه د 13 نومبر نه مخکې یو تاریخ ورته ورکړی چې دې پورې باید تاسې ځان سره خپل خوښه معلومه کړئ. دا باقي چې څومره پلیران دي دا به ټول اوس اکشن ته ځي. موست لایکلی اکشن چې دی هغه به جنوري کې. بعضې خلک پوښتنه کوي نو جنوري کې به دا اکشن کیږي، او دې ځل ته اکشن پرس چې دی هغه هم زیات دی. زما په نظر وسم د آی پی ایل یو ټیم لکنو ټیم په 913 میلیونه ډالر خرڅ، مطلب آلموسټ $1 بلیون، او پلیرانو ته 2.5 میلیونه ډالر ورکوه. دا وسم کمې پیسې دي. دا پرس باید زیات شي چې مطلب څومره دا پلیر یو پلیر 15-16 میلیونه ډالر پورې باید ورسیږي. دا چې کوم پلیران اکشن ته تلي هغې کې زمونږ راشد خان صاحب او دغه د کینګز 11 پنجاب پخوانی کیپټن چې دی کے ایل راول. داسې خبرونه راځي چې د لکنو فرنچایز دا دوه چې کوم نوي فرنچایز راغلي لکنو ان احمد آباد، دوی سره موقع شته چې دوی د اکشن نه مخکې دا کوم پلیران چې پاتې دي دې کې 3 پلیران واخلي که وغواړي. نو اوازې داسې کېږي چې 14 کروړه دغه چې دي تقریبا 2.1 میلیون ډالر کېږي. دا لکنو راشد خان ته آفر کړي دي، کے ایل راول ته 20 کروړه آفر کړي دي.
ګورو به چې هغه اکسپټ کوي د دغه نه مخکې اکشن نه مخکې که نه. مګر که اکشن ته لاړ شي زما په نظر راشد خان چې دی په ده باندې به ډېر زیات ټیمونه بیټینګ وکړي. هغه دې خاطره چې ګوره یو خو تاسو ته ټول ته معلومات دی راشد خان از ون اف د ټاپ پلیئر. هغه دغه نشته هیز ا میچ وینر. دغه تا ته ځان ته 2-3 لوبې راشد خان ګټي هم په بالینګ باندې هم ورسره لوور اورډر کې کله کله په 9 بالونو باندې 10 رنزي وکړي. هغه ټیم ریګولر ټوټل وینینګ ټوټل ته رسوي. نو دغسې پلیرانو او سپین بالینګ کوي نو د انډیا وکټې چې دي په هغې باندې به سپینرانو ته خامخا هیلپ زیات وي. سپینران مهم رول ادا کوي. د هغې د خاطره چې دی راشد خان به هاټ کماډیټي او زما په نظر چې کوم فرانچایز ور باندې بیرینګ کوي یو لکنو دا نوی احمد آباد هم زیات چانس ته د سن رایزر حیدرآباد 3 کینګز 11 پنجاب 4 ممبئی انډینز سره دومره پرس نشته خو بیا ممبئی انډینز به هم کوشش کوي 5 دغه 15 فرانچایز زموږ په نظر باندې به کم از کم ور باندې بیټینګ کوي. کیدای شي بل هم وکړي. نو دا باندې چې کم از 3 فرانچایزونه هم سره لاندې وځي 3-4 که نه نو هغه پلیر چې دی $2 میلیونه ته رسیږي. ګورو به چې راشد خان کوم کټګری کوم لیول ته رسیږي. زموږ راشد خان صاحب نه خدای دې وکړي چې $3 میلیونه نه زیات باندې خرچي. څومره چې زیات خرڅېږي مونږ خوشحالیږو. افغان ته پیسې راځي او هیله مو د راشد خان صاحب نه دا ده چې افغانستان کې دا کوم آلات چې فی الحال دي ګوره په دې کې هیڅ مشکل نشته چې مثلا ته ښایسته جامې دې اچولي یا د ښایسته هغه لوی وټان والا پرس در سره یا در سره ګوچي شوز یا در سره هغه بیګ هم در سره. دا ګوره یو بیګ او دا شوز $3,000 $5,000 او $4,000 داسې دغه دي. مګر دا وخت چې دی دا فی الحال افغانستان کې آلات سی نه دي. غریبي ډیره ده. پخوا راسي وو موږ اوس ګوره امریکا کې مو 21 کاله وسو او ولاکه د امریکې خوند ته پریښي یو. کله چې دي انسانان مړه کېده هره ورځ به مدا کته د دې وینو دغه غم به راسره و. بیا چې دینه را فارغه شو دا د اوس چې لږ امن و امان راغلی هغې سره ځای په ځای د غریبۍ دغه راځي. کله یو مشکلي کله بل مشکلي. نو مطلب هغه ژوند خوند ته پرې نه ښودو امریکې خوند ته. نو هیله ده راشد خان صاحب نه چې داسې وخت کې دا شي نه پرېږدي چې تا مثلا ګوچیز په ځای ریګولر شوز واچوه. You know, nobody's gonna say anything. Instead, people will appreciate you. پوه شوې خلک چې دي هغه د دې په ځای بارملکیان مثلا استرالیا بل ځای کې تا وګوري که نه ریګولر دغه سمپل ساده سره ته ورشه د فیسبوک مالک وګوره $billions دغه دی د $200 شرط دی ورسره یا دغه ته هغه ته ګوره. نو خلک چې دی ستا د وطن د حالاتو مطابق چې تا ته وګوري چې ولا یاره وګوره سمپل ساده دغه روان دی نو هغه به نورم د هغوی به زړه خوشحاله شي او تا ته به یو قسم تا زړه خپله سړي او دعا غوندې کوي. نو دا ښه کار دی بنسبت د دې چې ته لوی وټان او یا هغه ټول قیمتي سامان اچوي. نو زما په نظر یو څه مودې دپاره دې نه دې صرف نظر وکړي دا به ورته ښیي. بل ګورئ زما خو خپل ځاني دغسې صدقه ډېره ښه راځي چې یو لاس نه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ویلي دي چې یو لاس نه چې صدقه ورکوي بل لاس باید خبر نشي. هغه دې دپاره چې دې کې مختلف قسم ته ګوره هغه د انسان هغه څوک چې محتاج یې د هغه د حرمت خیال یې ساتلی دی چې هغه هم په دې زړه کې ډېر دغه نشي لکه دا چې والله انسان ګوره خیر غوښتل ډېر ګران کار دی. نو د هغه حرمت یې هم ساتلی دی او بل داسې ساتلی چې مطلب چې کله تا صدقه چې هغه تا هم ونه ګوري چې هغه فکر وکړي چې والله یاره رب نه مې غوښتې وه او رب راته راکړه. دا زما په نظر او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه بهترین طریقه ده. نو راشد خان صاحب نه مو هیله ده چې که داسې هم کوي شي ده که د خپل فاونډیشن اوس چې فاونډیشن لري پروا نه کوي خپل د فاونډیشن په ترو باندې چې دې وخت کې لږ مضبوط کش ورکړي دی دغه ته که نه د خیرات ته ځکه چې امدا د خیرات او دغه وخت اټس ناټ ا بیګ ډیل. ته په مثلا آی پی ایل فرانچایز کې $1.4 میلیون تا اخلې دا څو کلونو راسي 3 کالو راسي 3 کال دې ځل ته که ته په خپل 30% مثلا په 10 میلیونه خرج شي $1 میلیون افغانستان ته دغه کا ډونیټ کا ستا هیڅ هم نه کېږي ځکه انسان ګوره پیسې چې دي تا باید ځان سره ګول ټاکلی
چې دومره هغه چې انف از انف، خو کوم ځای کې به هغه انف وي. ته باید ځان سره ګول وټاکې چې دومره پیسې. هغې نه اخوا چې دي دا بیا سې چټي نمبرز او په دغه کې پراتی بینک کې او دغه کې او ژوند د هېڅ معلومات نه کېږي. نو ښه دا ده چې هغې دنیا ته هم خلک ولیږي. نو راشد خان صاحب نه مې هیله ده چې خپل فاونډیشن په ترو باندې هغه اسلام یې که نه چې وګوره اول سوره بقره کې ده چې هر دغه خیرات چې وذي القربه والیتام والمساکین وابن السبیل. اول چې دي د هر چا دا ټولو دپاره ده خپل قربا دا ستاسې خپل خپلوان چې دي دا چې پیژنې په همدې کې غریبان دي دغه دي دوی سره کومک وکړئ. دې ځای نه شروع کړئ. دا ځای نه چې غریب زموږ ستاسې خاندانونه ډېر زیات دي همداسې پسې ایکسپینډ کېږئ چې هر سړی دا کار وکړي ټول افغانستان یو بل ته لاس ورکولی شي. بیا پسې والیتام والمساکین او همدغسې یتیمانان او مسکینان او نورو ته به پسې ځئ. نو دا ماسې یو زموږ ذهن کې دغه وه هغه مو ورسره شیر کړه. نور خدای دې وکړي چې 3 میلیونه ډالر نه زیات خرڅ شي. که وایي که دا کار لیاخه ده که دا نه چې موسی نه و بارانونه چا کوله، دا مالک پروردګار په 12مه سپاره کې په اولني آیات کې د رزق وعده کړې ده او رزق په یو نه یو طریقه باندې راسي. زه نه غواړم یو سټوري داسې یو عجیبه سټوري ما سره ده چې دا زما خپله یقین یې جوړ کړی دی. زه خو تاسې سره به یې دې د خاطره شیر کومه چې دا زموږ او ستاسې دغه دپاره اسلامیک دا بیلیف سیسټم دپاره. یو ورځ زه دې ځای نه بل ځای تقریبا داسې ښار ته کار دغه په سلسله کې تللی وم، تقریبا داسې وایي یو 500-600 مایله لرې او د شپې نه وخت داسې دغه کې پروت وم هوټل کې. نو تقریبا وده کېدمه، بیرته د کټ نه راپاڅېدم، دغه مو واچو جامې او خوشې شومه، ګاډی مې راواخیسته، مایل زه ډرایو کومه. ډرایو مې وکړه مایل زه د ډاون ټاون دغه ته بور شو چېرته کوم هوټل ته هغه چې تلو یو دغه بند هوټل بل بند خو داسې تېرېدو 40-50 مایله ما لرې لاړم. بیا یو ځای کې یو سبوی و هلته مې ګاډی ودراو او ورغلم دننه سبوی ته چې دې نه مخکې زه دغه خپل اډر کا دې طرف ته مو کته یو ښځه ولیاړه وه دا کار. نو هغې ته مې چې ته غواړې شی غواړې؟ هغې ما سبوی راسې شی نه دی خوړلی. نو ما هغه کس ته ووي چې دې ته یې ورکه. نو هغې له یې ورکړه، ما هغه دغه تېنې ځان ته هم راواخیسته، بیا مې دله یو څه پیسې مال دا سباله م واله ځان سره. نو چې هغې ځای نه راووتو هغه کوم سب چې ما هغه ګوره ما پوره وم نه، خو هسې مې یو کپ 2-3 وکړ، نور مې هملته پرېښوده. ما ځان سره سوچ کاوه چې الله پاک د دې کس چې ده وي چې ما دې شی چې ما سبی راسې شی نه دی خوړلی، نو الله پاک زه د کټ نه راپاڅولم، راخوشې کړم، 15 ماله ډرایو یې راباندې وکړه، کم از کم د یو 15-8 ډالرو تیل به مو ورپسې لګولي، خپل ډرایو ټایم مو ولګاو. هغه سب چې و هغه د 15 ډالرو و، هغه مو ورله واخیسته چې د هغه کار دا الله پاک په مونږ باندې کول. نو روزي رسان الله د وسیلې درته الله برابرۍ خبره د یقین ده. خپل یقین چې دی دا به ساتئ هر ځای نه چې انشاءالله دا د الله ډېر لوی کائنات دی. په سمندر کې د خلکو ته رزق څوک ورکوي، په ځنګلاتو کې څوک ورکوي. نن سبا خو هغه دغه چې دی د یو د فزیکس یو برخه ده، ما نه اوس نوم هیر شو، دغه یو د فزیکس یو شاخ دی، هغوی په دې باندې کار وکړ د پاس دنیا کې کائناتونه دومره غټ غټ کائناتونه د الله پاک دي. نو دا ټول نظام الله چلی، مګر چې کوم حاکمي لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې دجله په غاړې باندې د دریاب چې کوم سپی د تندې نه مړ کېږي، الله پاک به د ورځ په قیامت باندې د هغې پوښتنه مانه کوي. ولی دا ریسپانسیبیلیټي ده، دا ذمواري ده. نو دا ذمواري چې ده دا د اسلامي نظام ده. تاسې باید خپله برخه یو سیسټم جوړ کړئ چې راتلونکي په دې یخنۍ کې دا کوم خلک هلته په دغه باندې سرکونه چې تیر سیسټم نظام غوندې په سرک باندې ښځه ونه ګورو. دوی ته باید کم از کم هغه سرکاري چې کوم دفاتر دي هسې هم 4 بجې بندېږي، هغې نه وروسته باید دوی ته هملته ځای جوړ شي او یو خوروا او یو دغه ورته برابر شي چې که لارې هلته شپه هم ګرمه وکړي، دا یخني خو یې ښه تېره شي. بیا راتلونکي کې دې ته یو نظام یو سیسټم باید اوس نه جوړ کړي. بار ملکونو کې ډېر افغانان دي،
داسې افغانان دي چې هغه غواړي چې خپل وطن سره کومک وکړي، مونږ هم کوو بل هم کوي، ډېر داسې خلک شته دی چې هغه غواړي. نو د دغه نه اسلامي حکومت نه امارت نه هیله دا ده چې تاسې یو سیستم جوړ کړئ چې خلک یې رالیږي په بانک یا په دغه ډایرکټ هماغه ځای ته، او دا ټول کمپیوټرایز سیستم یې دی کې هسې هم باید غلا ملا ونه شي. نه زموږ دا دغه هیله تمه متې نشته چې دوی به غلا وکړي. نو هغه خلک چې کوم پیسې رالیږي دې په ځای چې خیریه مؤسسو او نورو خلکو ته ځي، او تاسو ته خو معلومات دی زیاتره پکې افسوس ځای دی چې موږ هغه د خیرات او ښه کار کې هم ډېر غله شته دی. نو چې دا داسې حکومتي چینل نه شي دا به ښه کار شي که دې ته پاملرنه وشي. نو نور پلیران د راشد خان نه بغیر هیله مو ده خدای دې وکړي چې زموږ بیټسمینان په آی پی ایل کې سلیکټ شي. که دا بیټسمینان په آی پی ایل کې سلیکټ شي دا به نور هم ټیکنیکلی ښه شي، مختلف کوچز سره به کار وکړي، مختلف بالران به فیس کړي، سپین بالران به فیس کړي، نو دوی به وخت سره ښه شي که بیټسمینان انشاءالله. او زما د افغانستان د پلیرانو نه دا هیله ده چې ګوره دا وخت دی هغه پلیران چې بهرني لیګونو کې لوبېږي، ګوره افغانان ستاسې په 50 باندې خوشحاله کېږي، ستاسې په وکټو خوشحاله کېږي چې تاسې اخلی، زموږ یې پې څه یو پردی فرنچایز دی، مګر تاسې دپاره خوشحاله کېږي. نو ستاسې ذمهواري ده چې په دې وخت کې کم از کم ستاسې چې څونه پیسې ده کوي هغې 30% چې دی دا دغه ته ورکوي یا 20% د افغانستان عام غریبو ته فاونډیشنونو ته ورکوي. مثلا خپل فاونډیشن در چا شته، راشد خان شته، د نورو شته، همغې په ترو باندې داسې دغه سره کومک وکړئ چې بس مطلب هغه سی خلکو ته دغه ورسیږي او ستاسې هغه یو قسم ته ګوره دا یو ګډ فیلینګ هم درکوي، نو ښه فیلینګ ښه احساس به هم درکړي انشاءالله. د صدقې دا برکت دی ګوره الله یو په بدله کې 10 ورکوي، واقعي ورکوي. نو ستاسې به نورم ژوند دغه کېږي، نور به درته مخې پراخېږي، مختلف لیګونو ته به ځئ. کامیابي مو غواړو انشاءالله. بیا په کرکټ خبرې کوو دا یو څه مې د زړه جذبات او احساسات در سره شریکول. همداسې که نور څوک پېښور پښتونخوا کې هستئ، هلته کوم نوي مهاجرین یا څوک درغړي یا تاسې سره خوا کې بغیر مهاجرین خپل نور خلک شته دی، که پنجابی هم در سره خوا کې پروت وي، غریب یې دغه ورباندې پام کوئ. د مسلمانۍ همدې ته یی چې ته به په خپل ګاونډ کې چم ګاونډ کې چې دی پام کوي. نو بس په لوی الله مسپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری د شینواري سپیکس نه. خدای په امان. سلام.